د ټیسټ نړیوالې اتلولۍ څه ډول ترسره کیږي؟ آیا افغانستان به پکې وي او که نه؟ سلام او مینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC وایي د نړیوالو ټیسټ لوبو اتلولۍ چې 9 لوبډلې به پکې ګډون کوي د روان 2019 کال د اګست میاشتې پر لومړنۍ نیټه پیلیږي. د نړیوالو ټیسټ لوبو اتلولۍ کې به هند، نیوزیلینډ، جنوبي افریقا، انګلینډ، استرالیا، سریلانکا، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلادیش ګډون کوي. د دغو سیالیو لومړنۍ لوبه د اګست میاشتې پر لومړۍ نیټه د انګلینډ او استرالیا ترمنځ او پایلوبه به په 2021 کال کې برتانیا کې ترسره کیږي. د کرکټ نړیوالو شورا د درجه بندۍ لومړۍ 9 لوبډلې به پکې ګډون کوي. د ټیسټ لوبو 20 لړۍ یا سیریزونه به ترسره کیږي. 2 ټیسټ لوبې به کیږي چې ټولې به 15 ورځنۍ وي. هر لوبډله به په خپل کور او بهر کې 3 ټیسټ سیریزونه کوي. په دغه سیالیو کې به هره لوبه د 2 اړخیزو مقابلو په بڼه ترسره کیږي او په پای کې به د سر 2 لوبډلې پایلوبې ته ځي. د افغانستان، زیمبابوې او آیرلینډ ټیسټ لوبې به په دغه اتلولۍ برخه نه وي. د کرکټ نړیوالو شورا د ټیسټ لوبو اتلولۍ د لیګ بڼې 20 ټیسټ سیریزونه کې هر ټیسټ سیریز ته 120 پوینټونه یا نمرې ځانګړي کړي دي. دغه پوینټونه به لاندې ډول وي. د 2 ټیسټ لوبو سیریز کې هر لوبه 60 نمرې لري. د 3 ټیسټ لوبو سیریز کې هر لوبه 40 نمرې لري. د 4 ټیسټ لوبو سیریز کې هر لوبه 13 نمرې لري. د 5 ټیسټ لوبو سیریز کې هر لوبه 40 نمرې لري. د لوبې په بایلونو سره ټیم ته کوم امتیاز نه ورکول کیږي، خو که لوبه مساوي شي نمرې ویشل کیږي او که ډرا یا بې نتیجې شي د ټولو نمرو درېیمه برخه دواړو لوبډلو ته ورکول کیږي. اوس راځو خپل مطلب ته. افغانستان ولې پکې ګډون نه لري؟ د کرکټ نړیوالو شورا وایي د دغو اتلولیو لپاره 9 لوبډلې د ټیسټ لوبو د درجه بندۍ پر اساس ټاکلې دي. د ټیسټ لوبو په درجه بندۍ کې افغانستان له زیمبابوې وروسته په 11 نمبر دی چې له دې امله په دغو سیالیو کې ګډون نشي کولی. افغانستان، زیمبابوې او آیرلینډ ته د ټیسټ لوبو په اتلولۍ کې ګډون نه دی ورکړل شوی، خو په 4 ورځنیو ټیسټ لوبو سیریزونو کې د دغو هیوادونو د ټیسټ کرکټ تجربه زیاتېدی شي. نو مینه مننه خوږو دوستانو چې ویډیو مر سره تر پایه وکړه. تر بلې ویډیو د الله په امان.